تا واسی خو دې الله پاک پوه کړي. وی دا خو عمر دی، یو خو زما د مشر ورور په مخه فضول کارونه کي، زما په خیال بیا چېرته سشي ته ضرورت دی ځکه یې کال وکړو. هلو بایجانه وایه. هلو واصفه، زما یو 10,000 روپو ته ضرورت دی او ډېر وګرځېدم، ماله چاره نه کړې او ماله یو 10,000 روپو بندوبست وکړئ. بایجانه تاسو ته ما ویل نه دي چې زما نه 1 روپۍ هم مه غواړئ. دلته اوس ما خپل کاروبار کولاو کړی دی او په هغې کې ما د 3 لک روپو ډېر سخت ضرورت دی. زه اوس په هغې په ټینشن کې یم چې زه د 3 لک روپۍ د کوم ځای نه را پیدا کړم، نو تا له پکې څنګه 10,000 روپۍ درکړم. او که تاسو ما داسې فضول تنګوئ را تنګوئ نو زه به ورستاسو د لاسه خودکشي وکړم. ښه ستا په خپله 3 لک روپو ته ضرورت دی، زه صحیح ده، زه به بخښنه غواړم او زه به بل چاته ویم. صحیح ده بایجانه ما معاف کړي یې، خو تاسو ما معاف کړئ. یا الله پاکه زما دا مشر ورور به تباهونو تباه کړې چې زه دې خلاص شم. دا څه ټینشن دی؟ واصفه بچې دا څوک و؟ داجي دا بیا ستا هغه سپېره زوی و، بیا یې پیسو د ضرورت و چې د دوی نه به مونږ کله خلاصېږو. واصفه بچې عمر خو هم ستا مشر ورور دی، نو ستا سره خو پیسې ډېرې زیاتې، نو ته له لږ مدد وکړه که نه بچې، هغه خو هم ستاسو یوه وینه ده. داجي دا پیسې ما د هغه دپاره ګټلي خو دا ما د خپل ځان دپاره ګټلي، او بله دا چې هغه هم د کال وکړي او زمونږ نه څه شی غواړي او مونږ له ورنکړو نو هغه بیا زمونږ پسې لږ ټیم بعد کور ته راځي. چې اوس کور ته راغی او تاسو سره میلاو شوې نو وایو ته چې هغه هم کور نشته او د پیسو څه ګنجایش هم نشته او لاړم ده نه. ښه بچې ته رالې، راځه کور ته راځه. داجي زه دنده نه شم درتلی او ډېره تعلیمې ده، خو واصف ما ترین کړی و او د هغه روپو ته ډېر سخت ضرورت دی او زما چې کلي کې کم ټیکټر و نو هغه مې خرڅ کړو او دا 3 لک روپۍ مې راوړلې، دا به هغه له ورکړي. دا څه وایې بچې ته خپل ټیکټر دې خرڅ کړو؟ دا واصف خو دې الله پاک پوه کړي چې دا داسې چلو کو. خو بچې زه یې به بیا دې ښه وکړه، الله پاک دې دا دغه شان دې ښه لري چې د دې خپل کشر ورور خیال پکې ساتې. بچې ایوه راځه کور ته. نه داجي دنده نه شم درتلی، زما ډېره تعدي ده، خو دا روپۍ به واصف ته حواله کړې او دا به ورته ووایي زما د خولې جواب چې زما په دې وینه او سر دې ښېګړه کېږي دا به تا نه قربان او دا روپۍ واله زه لاړم. داجي دا څه دي؟ ګوره کنه بچې دا پیسې دي، تا هغه له صرف 10,000 روپۍ نه ورکولې او هغه ولګي د خپل ټیکټر یې ستا لپاره خرڅ کړو په نیم بها باندې او تا له 3 لکه روپۍ راوړې. ګوره کنه بچې هغه بلکل د مشر ورور حق یې ادا کړو، دا خبره ټیک ته ښه وي. د مشر ورور مثال چې هغه د پلار وي هغه بلکل د پلارګیرۍ حق یې ادا کړو، کتونکو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو شیر یې ضرور کړئ، کیدای شي ستاسو د یو شعر د وجې د چا ژوند بدل شي.